feel like or not but you have to practice کستا خو خوي او کنه خو ته پریکټس کې feel like or not درې مطلب دی کستا خو خوي او کنه لکه پښتو کې چې مونږ خلکو ته وایو کستا خو خوي او کنه ته ودا کار کې کستا خو خوي او کنه خو ته خپل دوی په وخت باندې خوري feel like or not but you have to take your medicines on time feel like or not but you have to take your medicines on time کستا خو خوي او کنه خو ته خپل دوی په وخت باندې خوري on time مطلب دی په وخت باندې feel like or not کستا خو خوي او کنه feel like or not but you must offer the prayer کستا خو خوي او کنه خو ته مونږ کې feel like or not but you must go there کستا خو خوي او کنه خو ته ضرور هلته ځې otherwise you will have a beating that you won't forget ګنې دومره وهل به درکم چې همیشه به درته یاد وي او کله به یې هېر نه کړي otherwise you will have a beating that you won't forget whenever someone asks me how I can improve my spoken English how I can become a fluent and confident English speaker so I all the time recommend them that you have to learn more and more and more vocabulary you have to learn the words and sentences that we use in our daily conversation bell sentence There was a time when this mosque used to be full of people. یو وخت داسې و چې دا جومات به د خلکو نه ډک و. There was a time when this mosque used to be full of people. و یو وخت داسې و چې دا جومات به د خلکو نه داسې ډک و. There was a time د دې مطلب دی چې یو وخت داسې و لکه پښتو کې چې مونږ وایو یاره یو وخت داسې و چې هغوی ډېر زیات مالدار و یو وخت داسې و چې هغوی ډېر زیات غریب و اوس مالدار دي یو وخت داسې و چې زما تنخواه به ډېره زیاته کمه وه خو ګزاره به کېده نو په انګلش کې چې کله موږ داسې خبرې کوو یو وخت داسې و نو بیا ویل کېږي there was a time for example there was a time when they used to be poor یو وخت داسې و چې هغوی ډېر زیات غریبانان وو there was a time when they used to be very poor یو وخت داسې و چې هغوی ډېر زیات غریبانان وو اوس مالدار دي there was a time when they used to be rich اوس د دې مطلب دا چې یو وخت داسې و چې هغوی ډېر زیات مالدار وو اوس غریب دي there was a time when the buses used to be jam packed یو وخت داسې و یو زمانه داسې و چې په بسونو کې به د خپې د ایښودلو ځای نه و دومره به د خلکو نه ډک و there was a time when the buses used to be jam packed There was a time when I used to ball very fast. یو وخت داسې و چې ما به ډېر تیز بالینګ کوو There was a time when I used to ball very fast. یاره نن خو په بازار کې د خپې د ایښودلو ځای نه و Today the market was overcrowded. Today the market was overcrowded. مطلب یې دا دی چې نن په بازار کې د خپې د ایښودلو ځای نه و د overcrowded مطلب دی چې ډېر زیات رش و پکې Today, the cattle mart was overcrowded. د دې مطلب دا چې نن په مال منډۍ کې د خپې د ایښودلو ځای نه دومره رش ورکړي Today, the cattle mart was overcrowded. نن په مال منډۍ کې د خپې د ایښودلو ځای هم نه و cattle mart ویل کېږي مال منډۍ ته ګوره تا ته ما څو ځلته وویل چې دا مه کوه Look, I have told you several times not to do this. Look, د لوک مطلب دی ګوره I have told you several times د دې مطلب دی چې ما تا ته څو ځلته وویل not to do this چې دا مه کوه I have told you several times د دې مطلب دا دی چې تا ته ما یو شل ځلته وویل لکه پښتو کې مونږ چې کله خلکو ته داسې وایو چې تا ته ما یو شل ځلته ویل چې دا کار مه کوه تا ته ما یو شل ځلته ویل چې هغوی سره مه میلاوېږه هلته مه ځه نو په انګلش کې چې کله مونږ داسې خبره کوو تا ته ما یو شل ځلته وویل یا تا ته ما څو ځلته وویل بیا موږ دغه سنټنس استعمالو I have told you several times I have told you several times not to keep it here تا ته ما یو شل ځلته وویل چې دا دلته مه ږده I have told you several times not to keep it here تا ته ما یو شل ځلته وویل تا ته ما څو ځلته وویل چې دا دلته مه ږده I have told you several times not to eat this تا ته ما یو شل ځلته وویل چې دا مه خوره I have told you several times not to eat this و تا ته ما یو شل ځلته ویل چې دا مه خوره خو ته په خبره نه پوهېږې
I have told you several times not to sit here. تا ته ما یو شل ځل ته ویل چې دلته مه کښېنه. I have told you several times not to sit here. ګوره تا ته ما یو شل ځل ته ویل چې دلته مه کښېنه. ګرانو زده کوونکو که چېرته تاسو زموږ چینل ته په دې نیت باندې راغلي یاستئ چې انګلیش زده کوئ نو بیا تاسو 100% صحیح ځای ته راغلي یاستئ. په دغه چینل باندې موږ صرف او صرف د هغو کسانو مدد کوو څوک چې غواړي چې روانه انګلیش زده کړي. لکه تاسو په سکرین باندې ښکاري یحیی منصور او بهتر شیر وایي چې د دې ویډیوګانو په وجه باندې د دې چینل په وجه باندې د هغوی په انګلیش کې ډېره زیاته اضافه وشوه. هغوی چې کومه ویډیو هم ګوري نو هغوی د دې نه ځان سره نوټ جوړوي او دغه مشوره زه تاسو ټولو ته درکوم کله چې تاسو زموږ یو ویډیو ګورئ که یو لفظ زده کوئ یا یو سنټنس زده کوئ چې هر څه زده کوئ د دې نه ځان سره نوټ ضرور جوړوئ ځکه چې زه همیشه خپل پوره کوشش کوم چې تاسو ته هر هغه څه وښیم څه چې ما زده کړي دي او څه چې تاسو په بل ځای کې نه ښودلی کېږي نو دا به ستاسو ډېر زیات په کار راشي په خپله هم زده کوئ او نورو ته هم ښودلی شئ. نو که ستاسو اراده د روان انګلیش ویلو وي بیا په همدغه ځای باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د غرمې لپاره هم څه پخ کړي وټس فار لنچ ټوډے وټس فار لنچ ټوډے لنچ ویل کېږي د غرمې روټۍ ته او د ماسخوتن لپاره یعنی د بیګا لپاره هم څه پخ کړي وټس فار ډینر ټوډے ډینر ویل کېږي د ماسخوتن روټۍ ته. زه خپلو ملګرو سره ډېره زیاته مینه کوم او هغوی هم ما سره مینه کوي. I love my friends and vice versa. I love my friends and vice versa. د دې مطلب دا دی چې زه خپلو ملګرو سره بې انتهایي مینه کوم ډېره زیاته مینه کوم او هغوی ما سره مینه کوي. یا زه خپلو ملګرو سره ډېره زیاته مینه کوم خو هغوی ما سره مینه نه کوي. I love my friends but not vice versa. I love my friends but not vice versa. اوس د دې مطلب دا چې زه خپل ملګرو سره ډېره زیاته مینه کوم خو هغوی ما سره مینه نه کوي او زه د نورو خلکو سره مدد کوم خو نور خلک ما سره مدد نه کوي هغوی ما سره مرسته نه کوي. I help other people but not vice versa. I help other people but not vice versa. مطلب دا چې زه د هر چا سره مدد کوم مرسته کوم خو هغوی ما سره نه کوي. I love my subscribers but not vice versa. د دې مطلب دا دی چې زه خپل سبسکرایبر سره څوک چې دا ویډیو ګوري هغوی سره ډېره مینه کوم خو تقریبا چې هغوی ما سره مینه نه کوي ځکه چې په ویډیو باندې 1K ویوز راشي کمنټونه پې 10 راشي لایکونه پې 15 راشي اخر والی دا چېرته وړې where are you taking this where are you taking this د دې مطلب دا دی چې دا کم خوا وړې دا چېرته وړې دا مې زه د تره کور ته وړم. I am taking it to my uncle's house. زه مې دا د تره کور ته وړم. ولې که زه چېرته ګاډي والی وی. What if the car had hit me? What if the car had hit me? مطلب دا چې ولې که زه چېرته ګاډي والی وی. What if the snake had stung me? ولې که زه چېرته مار خوړلی وی. ولې که زه چېرته هغوی والی وی. What if they had beaten me? What if they had beaten me? مطلب دا دی چې ولې که زه چېرته هغوی والی وی. What if they had seen me? ولې که زه چېرته هغوی کتلی وی. What if they had seen me? ولې که زه چېرته هغوی کتلی وی نو بیا به څه کېدلی. ولې که زه چېرته د موټر سایکل نه غورځېدلی وی. What if I had fallen from motorcycle? What if I had fallen from motorcycle? مطلب دا دی ولې که زه چېرته د موټر سایکل نه راغورځېدلی وی. که اخلی والا او که نالی مالا. Take it or leave it. Take it or leave it. د دې مطلب دا دی که اخلی والا او که نالی مالا. لکه فرض که ته یو دکاندار ته ورغلی اکثر له دکاندار چې کوم یو داسې بد اخلاقه شانتي ته ورته څه خبرو کې هغه درته وایي یاره که الې والا او که نالې ماله هسې دماغ مه خرابوه. نو په انګلیش کې ویل کېږي take it or leave it. یوازې دا نه چې تاسو ته به دکاندار وایي یا تاسو به دکاندار ته وایئ دا په هر ځای کې استعمالیږي. موږ په کور کې مو وایو یاره دغه څیز داسې دی که الې والا او که نالې ماله leave it or take it. یاره ما سره دغه شرط دی که الې والا او که نالې ماله leave it or take it. زمونږ فریج واوره نه جوړوي یعنی زمونږ فریج واوره نه کوي. Our fridge is not making the ice. Our fridge is not making the ice. زمونږ فریج واوره نه کوي. The son of bitch. یو کس دا پوښتنه کړې وه چې د دې څه مطلب دی.
نو څنګه چې تاسو ته پته ده په انګلیش کې سپي ته ویل کېږي ډاګ، خو کوم چې په دې کې ښځه وي نو هغې ته ویل کېږي بیچ، او د دې مطلب دا دی چې د سپی بچیا یا د سپي بچیا، مطلب دا یو قسم کنزل ده، لکه پښتو کې چې موږ خلکو ته وایو د سپي بچیا، نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي د سن آف بیچ. هی از د سن آف بیچ، هغه هسې د سپي بچی دی. هی از د سن آف بیچ. بخښنه غواړم دا ما په خپله نه ده شامله کړې په دې ویډیو کې، بلکې دا یو کس ویلي او ځکه مې تاسو ته وویله، خو مه چاته وایئ او که چا نه واورئ نو د دې مطلب دا دی، بیا ورته موتوړ جواب ورکئ. شټ اپ، خوله دې بنده که. شټ اپ درې مطلب دا دی چې خوله دې بنده که. ګینې یو څپېړه به در نه وباسم. otherwise I will slap you. otherwise I will slap you درې مطلب دا دی چې ګینې یو څپېړه به در نه وباسم. سلیپ ویل کېږي څپېړې ته، او otherwise ګنې دومره کم عقل کېږه مه یا دومره بېوقوفه کېږه مه. don't be silly. don't be silly درې مطلب دا دی چې یاره دومره کم عقل کېږه مه یا دومره بېوقوفه کېږه مه. be careful خیال کوه. be careful خیال کوه. it is quite danger دا ډېر خطرناک دی. it is quite danger دا ډېر خطرناک دی. بس ګران کتونکو د نن لپاره همدغه زده کړه کافي ده. تاسو چې سم وکتل سم زده کړل بس همدغه ډېر شی دی، خو یو کار ضرور کوئ چې د دې نه ځان سره نوټ جوړوئ، دا ځان سره په کاپي کې لیکئ، ځکه چې دا هغه الفاظ او جملې دي چې دا زموږ په روزمره کنورسیشن کې روزمره خبرو اترو کې ډېرې زیات په کار راځي. او ما تاسو ته بار بار ویلي، یو ځل درته بیا وایم که چېرته تاسو واقعي روان انګلیش زده کول غواړئ نو بس دغه الفاظ او جملې دې ته کار ووایئ او ډېر ډېر یادوئ. او بل دغه جملې چې کوم دي دا خو ډېرې زیاتې اسانې دي، په اسانه باندې یادېږي. او د دې نه بعد که چېرته تاسو غواړئ چې د انګلیش ګرامر زده کړئ، ټینسونه زده کړئ، د 4000 اسینشل انګلیش ورډ یا داسې ډېر څه زده کړئ کوم چې ستاسو په روان انګلیش کې ډېر زیات په کار راتللی شي، ستاسو په علم کې ډېره زیاته اضافه کولی شي، نو بیا هغه هر څه زموږ پر چینل باندې موجود دي. لاندې په ډسکرپشن کې د ویډیو نه لاندې به زه تاسو ته لینکونه درکړم. که چېرته تاسو ته لینکونه میلاو نه شي نو تاسو یو کمنټ وکړئ او زه به تاسو ته لینک در سینډ کړم. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. انشاءالله see you next time with another video. Until take care and goodbye.